په دې ډک دی. د حضرت موسی علیه السلام قوم دا وکړو زموږ آسماني کتاب په دې ډک دی. د عادیانو دا وکړو چې د هود علیه السلام قوم زموږ آسماني کتاب په دې ډک دی. د لوط علیه السلام قوم دا وکړو زموږ آسماني کتاب. دا ټوله زموږ مخ ته رسوا دي او د قیامت په میدان کې به موږ ټوله پر دوی باندې شاهدي ادا کړو چې دې قومونو ته خپلو انبیاو خبره ورسوله لیکن دې د انبیاو خبره نه ومنله. لیکن دې امت چې څه وکړو، د دې امت چې کومې نافرمانۍ دي، د دې امت چې کومې ګناوې دي، د دې څه وروسته بل قوم نه راځي، د دې څه وروسته بل امت نه راځي، د دې څه وروسته نور انسانیت نه راځي چې الله تعالی د دې انسانانو عزت او د دې انسانانو فردا او د دې انسانانو رسوایي د هغې خلکو په مخ کې وشي. نو په دنیا کې الله تعالی د دې امت د عزت خیال ساتلو په خاطر الله تعالی د دې امت د ورانیت د ټوله انسانیت په آخر کې راوستله. لکه دنیا کې الله تعالی د دې عزت او حفاظت وکړي. یو روایت کې راځي چې د قیامت میدان راس نو الله تعالی به د پیغمبر علیه الصلاة والسلام څخه پوښتنه کوي چې ای محمده، ای زما محبوبه، چې کله ستا د امت ګناهونه په ټولو اقوامو د عالم کې ښکاره کیږي او د قیامت په میدان کې د دوی د بدو اعمالو حساب و کتاب اخیستل کیږي، نو د هغې په خاطر به ستا کم کیفیت شي. د پیغمبر علیه الصلاة والسلام ورته پر ما به ضرور د شرمندګۍ کیفیت راځي. د پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته الله تعالی ورته محمده، زما ستا سره دا وعده ده چې د قیامت په میدان کې به ستا د امت حساب په پرده کې اخم او ستا د امت حساب و کتاب او ستا د امت به د عملی به د اقوامو د عالم په مخ کې نه ښکاره کوم. چونکې دا امت ډېر محترم امت دی او ډېر معظم امت دی او د الله تعالی په حضور کې ډېر قدرمن امت دی. نو چې زموږ او ستاسو زندګي دورانیه الله تعالی په دې امت کې کښېښوله، نو دا پر موږ تاسو باندې د الله تعالی ډېر لوی کرم دی، د الله تعالی ډېر لوی فضل دی، د الله تعالی ډېر لوی احسان دی چې الله تعالی زموږ او ستاسو په نصیب د پیغمبر علیه الصلاة والسلام امتیت و شفاعت کوي. بیا چونکې مجلس د دې بچانو دی او اداره کې چونکې بچان دي، زه دې بچانو ته وایم چې تاسو باندې بیا د الله تعالی ډېر لوی نعمت دویمه درجه کې دا دی چې ستاسو مور و پلار ته الله تعالی دا توفیق ورکړي چې زما بچی د دین دپاره، د زده کړې دپاره، د علم دپاره، د تعلیم و تعلم دپاره وقف. ځکه چې کوم بچی مور و پلار اداره ته ورچي، مدرسه ته ورچي، سبق ته ورچي، نو د هغې همیشه عقیده دا وي چې یاره دا بچی د دین او د خدمت دپاره وقف دی. زه نه په دې بچي باندې مزدوري کوم، نه زه په دې باندې ریړی کوم، نه زه په دې باندې د چا شاګردي کوم، نه زه په دې باندې د ځان خدمت کوم او نه زه په دې بچي د ځان ضرورت پوره کوم. نو دا بیا د